کولای شئ چې ویډیو باندې پښتو یا انګلیسي کې پاس خط ولیکو. زه خو خپل دوه اپلیکیشن استعمالوم کم یو دي. راځي اوسه ما سره. نو لار باسي پلی سٹور ته. پلی سٹور کې باور کوي کیپ کټ. یو دا اپلیکیشن دا به ډاونلوډ کړئ او بل یو دا ان شوت کومه. نو اول به راځئ چې پښتو کې څنګه لیکل کېږي دا به زده کوو. کلاس به کوئ ویډیو به راواخلئ. دلته اوس لیکمه افغانستان. اوس ګوره دې کې تاسو ډېر ګوره دلته ولاړ شئ ایډیټ ته. ایډیټ کې دلته تاسو رنګونه بدلولی شئ د دې او دلته دا بارډر دي اسان کې ورسره وګوره. اوس ساده شو. اوس ګوره دا سورو سره ایډ کړئ. دا هم پکې کولی شئ او دې کې وګوره دا لاندې شاته سوری وګوره دا هم پکې کولی شئ. دلته بیا شاته چې تاسو څنګه غواړئ نو دلته هېڅ هم نه غواړئ. اوس که غواړئ دلته پې شاته دا ولګئ او دا شی دا ټول دلته کېږي او په اخره کې تاسو رڼا تیزولی شئ سلو کولی شئ او دا اوس وګوره دا بیخي داسې هم کولی شئ او دلته دا خط ورپسې وګوره دا دې کې تاسو بیا چې څنګه لیکئ او که غواړئ نو نور هم ډاونلوډ کولی شئ دې ځای کې په شکل کې نور هم ډاونلوډ کولی شئ. دا به ووهئ نو دلته به پاس ورکئ عربي کې ګوره طریقې دا ګوره خو دلته به تاسو چې دا ګورئ نو دې لپاره به تاسو به ویډیو ګورئ. انسټال شو. اوس به دا وګوره دا پاس سر کېنئ ویډیو چې کله وګورئ نو تاسو ته بیا مخکې داسې و اوس داسې شو نو بیا نور طریقې دغه بیا تاسو کولی شئ ورسره او دې کې دا په اخره کې ته لاړ شئ که نه او دا منځ کې چې ده دې کې بیا داسې کولی شئ دلته بیا څنګ ته دغه ته ده چې بیا ډېر خط بیا هلته کوي او دا اخره ته چې لاړ شئ دې کې ګورئ چې کله ستاسو دې کې ګوره څنګ نه راځي هره خوا نه ګورئ د نورې طریقې دي. دا ګوره دا بیا داسې کولی شئ زړه غوندې ده. اوس دا یو ده دا به خلاص کړئ کیپ کټ. دې کې به اوس ویډیو راواخلو بابا به راواخلو. اوس د بابا ویډیو دلته ګوره دې کې هم ټیکس لیکلی ټیکس دې کې خالي تاسو انګلیسي لیکلی شئ ځکه چې پښتو لا تر اوسه پکې نشته ده. دا ایډ به ووهئ دلته لیکئ بابا اشرف غنی. اوس ګوره بابا اشرف غنی شو. دلته وګوره دا سټایلونه دي چې کوم قسم تاسو لیکل غواړئ دا ورپسې بیا رنګونه دي. دې کې بیا وګوره سلو او تیز هم کولی شئ. دې کې بیا نور هم کولی شئ تاسو وینئ او دا بیا افیکټ دي تاسو غواړئ نور قسمونه کې هم ولیکئ نو داسې هم لیکلی شئ. دا بیا دي ببلز دې کې تاسو بیا پویټ یا شیشه لیکئ یا شاعري لیکئ یا څه نوم لیکئ او دا بیا انیمیشن دی. دې کې بیا دا انیمیشن ډېر ښایسته ښایسته انیمیشن دی. دې کې ګوره ورته لږ راغټ ګوره اوس ورته دا نور هم ډېر انیمیشن دي. نو دا طریقې دي ډېره اسانه ده او امید لرم چې پوه شوي به یاستئ. نو امید مې تاسو به زده کړي وي او که نور هم دقسې ښایسته ویډیوګانې غواړئ نو